سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست ویو. نن پنجشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د لړم اتمه چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 10 سره برابره ده. شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. له کابل د هند ملاتړ. هند د پنجشنبې په ورځ د افغانستان ملاتړ وکړ په داسې حال کې چې دغه هیواد او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د ختمولو خبرې درېدلې دي. د سلمان بنسټ له مشر سره د عامې روغتیا وزیر لیدنه. مولوي نور جلال جلالي د شاه سلمان بنسټ له مشر سره لیدنه کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د یاد بنسټ د انکشافي او بشري مرستو په چوکاټ کې د همکاریو پر ایجاد او پراختیا خبرې کړې دي. او ایران ویلي چې د حقوقي همکاریو په برخه کې پرمختګ د دواړو هیوادونو د هر اړخیزه اړیکو د پیاوړتیا لامل ګرځي. اوس هم بشپړ خبرونه. نوې ډیلي له کابل خپل ملاتړ څرګند کړ. هند د پنجشنبې په ورځ د افغانستان ملاتړ وکړ په داسې حال کې چې دغه هیواد او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د ختمولو خبرې درېدلې دي. نوې ډیلي وویل پاکستان د دې لپاره غوسه دی چې کابل غواړي پر خپله خاوره خپل حاکمیت وکاروي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ریندر جیسوال د اونیزې خبري کنفرانس پر مهال وویل چې د پاکستان لخوا سرحدي ترهګري د ګاونډیانو لپاره د منلو نه ده. د څرګندونې داسې مهال شوي چې راپورونه وایي پاکستان او افغانستان د ترکیې په غوښتنه هوکړه کړې چې د سولې خبرې به بیرته په استانبول کې پیلوي. د څرګندونې وروسته له هغې شوي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ادعا وکړه چې افغانستان د هند په اشاره عمل کوي. خو جیسوال وویل چې هند د افغانستان حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ته پوره ژمنتیا لري. د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې چې آیا هند به له اسلامي امارت سره د کونړ پر سیند د بندونو په جوړولو کې مرسته وکړي، د هند بهرنیو چارو وزیر جیسوال وویل چې د متقي د سفر پر مهال د خپور شوي ګډ بیان له مخې هند چمتو دی چې د افغانستان د دوامدار او اغیزمن اوبو مدیریت په ځانګړي ډول د برېښنايي بندونو ملاتړ وکړي. هغه وویل چې د هند او افغانستان ترمنځ د اوبو په برخه کې اوږده تاریخ شته چې پکې د سلما بند یا د هند افغانستان د دوستۍ بند په هرات کې شامل دي. د عامې روغتیا وزیر د سلمان بنسټ له مشر سره لیدلی. د اسلامي امارت عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي او ملپلاوي سعودي عربستان ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د شاه سلمان بنسټ له مشر ډاکټر عبدالله ربیحه سره لیدنه کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د شاه سلمان بنسټ د انکشافي او بشري مرستو په چوکاټ کې د همکاریو پر ایجاد او پراختیا، د سرطاني، زړه او د ولسوالیو د کچې عمومي روغتونونو په مجهز کولو او د ساري ناروغیو سره پر مبارزې خبرې کړي. د غرض د یاد بنسټ مشر ژمنه کړې چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې به د روغتیايي تجهیزاتو، ظرفیت لوړونې، معیاري درملنې او نور برخو کې مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د عامې روغتیا وزیر سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال له بېلابېلو مسؤلینو سره لیدنې ترسره کړي چې موخه یې د هیواد د روغتیايي سیسټم پرمختګ او د نړیوالو سره د لاښې همغږۍ رامنځته کول دي. ایران ویلي چې د حقوقي همکاریو په برخه کې پرمختګ د دواړو هیوادونو د هر اړخیزه اړیکو د پیاوړتیا لامل ګرځي. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې د یاد سفارت مرستیال غریب آبادي د افغانستان د سفر په پای کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د حقوقي همکاریو، اوبو، پولو او قضایي چارو په برخه کې پرمختګ د دواړو هیوادونو د هر اړخیزه اړیکو د پیاوړتیا سبب ګرځي. د افغان کډوالو د هویت د تثبیت په موخه ایران ته کاري ټیمونه واستول شول. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې د یادې ادارې له لوري په ایران کې د افغان کډوالو د هویت د تثبیت په موخه نن د یاد هیواد، مشهد او زاهدان ښارونو ته کاري ټیمونه استول شوي. د یادې ادارې په وینا د هویت تثبیت او د آرشیف تنظیم ریاست د کاري ټیمونه به د ایران په یادو ښارونو کې د افغان کډوالو د هویت له تثبیت وروسته هغوی ته د
افغاني هویت ځانګړي 3 کلن کارتونه ورکوي چې د دې کارت پر بنسټ به د کډوالو د پاسپورت ترلاسه کولو، تعلیمي او تحصیلي ستونزې حل شي او ایران به هم د اسنادو ته په کتو اقامتي اسناد صادروي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د دې ادارې د نفوسو د احوالو ثبتولو مرستیال مولوي محمد نبی نصرت په مشرۍ یوه پلاوي په ایران کې د افغان کډوالو د هویتي ستونزو د حل او د کاري ټیمونو د کاري اړتیاوو د ارزونې په موخه سفر کړی و. د یادونې وړ ده چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به په تهران ښار کې هم ورته کاري ټیم خپل کارونه پیل کړي. او وروستی خبر همدا چې 2 پاکستاني وګړي د غلا په تړاو په پلخمري ښار کې نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمتین قني ویلي چې د بغلان ولایت پلخمري ښار لومړی حفظې پولیسو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 2 تنه پاکستاني وګړي، یوه ښځه او یو نارینه نیولي چې ګومان کیږي په کابل، پروان او بغلان ولایتونو کې په زنجیري غلاوو کې لاس لري. قني زیاته کړې چې یادو کسانو د تیرو 3 ورځو په لړ کې د کابل د زرګریو څخه د $6,000 په ارزښت، 150,000 افغانیو په ارزښت سره زر له پروان ولایت څخه او $300 په پلخمري کې د یوې صرافۍ څخه غلا کړي وو چې په پلخمري ښار کې د پولیسو له لوري ونیول شول. نوموړي دغه راز ویلي چې یوه اندازه غلا کړل شوي توکي د پولیسو لاسته راغلي او د دوی د شبکې او نورو غلا کړل شویو توکو د پیدا کولو هڅې روانې دي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.